a piece of cake. This is our first English idiom. ګرانو کتونکو د نننۍ ویډیو فرست ایډیم اولنۍ محاوره زموږ سره a piece of cake دی. د کومې مطلب چې دی یو ډیر زیات آسان کار. فار ایگزامپل که هغه یو اگزیم وي، هغه یو ټیسټ وي، هغه یو سکیل زده کول وي، هغه یو خبره کول وي، لا چرته تلل وي، خو چې مونږ وایو دا پلانکی کار ډیر زیات آسان دی، نو دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي a piece of cake. خو ګرانو کتونکو که چېرته مونږ دا a piece of cake ورډ بای ورډ انګلیش ته ټرانسلیټ کو نو بیا د دې مطلب دا دی د کیک یو ټوکړه خونه، چونکې دا د انګلیش لینګویج یو ایډیم دی، د انګلیش لینګویج یو محاوره ده او د دې مطلب دا دی یو ډیر زیات آسان کار. فار ایگزامپل زه د یو ټیسټ په باره کې خبره وکم، لا زه د یو ایگزیم په باره کې خبره وکم، لا زه د یو اونر په باره کې خبره کوم، لا زه د یو بل کار په باره کې خبره کوم او زه ووایم چې دا پلانکی کار، دا پلانکی اونر، دا پلانکی ټیسټ ډیر زیات آسان دی. د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي the test was a piece of cake. the test was a piece of cake مطلب دا دی چې دغه ټیسټ ډیر زیات آسانو. دا مطلب نه دی چې دغه ټیسټ د کیک یو پیسو، د کیک یو ټوکړه وه. د دې مطلب دا دی د ټیسټ واز ا پیس آف کیک مطلب دا دی چې ټیسټ ډیر زیات آسانو. یا دغسې زه د یو میچ په باره کې خبره وکم، زه ووایم چې د میچ واز د پیس آف کیک، نو بیا مطلب دا دی چې میچ ډیر زیات آسانو، یعنی میچ ډیر زیات آسانو. د میچ واز د پیس آف کیک، نو بیا مطلب دا دی چې میچ ډیر زیات آسانو. د میچ واز د پیس آف کیک مطلب دا دی چې میچ ډیر زیات آسانو. او ګرانو کتونکو اوس راځئ چې په دویم نمبر باندې یو بل ایډیم زده کو، یو بله محاوره زده کو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده اکثر لمونږه په پښتو کې د یو کس په باره کې خبره کوو، د یو چا په باره کې خبره کوو او مونږ وایو هغه تر نیمې شپې پورې محنت کوي، هغه تر شپې ناوخته پورې محنت کوي. نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي burn the midnight oil. او د burn the midnight oil مطلب دا دی تر نیمې شپې پورې محنت کول یا تر شپې ناوخته پورې محنت کول. burn the midnight oil. burn the midnight oil مطلب همدغه دی چې د شپې تر ناوخته پورې یا تر نیمې شپې پورې محنت کول. فار ایگزامپل که زه ووایم چې she burned the midnight oil to finish her work. او مطلب یې دا دی she burned the midnight oil to finish her work مطلب دا دی چې هغې د خپل کار مکمل کولو دپاره، هغې د خپل کار کمپلیټ کولو دپاره تر نیمې شپې پورې محنت وکړو، تر نیمې شپې پورې مشقت وکړو. she burned the midnight oil to finish her work. او مطلب یې دا دی چې هغې د خپل کار مکمل کولو دپاره تر نیمې شپې پورې محنت وکړو. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په ایډیم نمبر فرست او په ایډیم نمبر سیکنډ باندې پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې په دریم نمبر باندې یو بل ایډیم، یو بله محاوره هم زده کو او هغه دا buckle down. او buckle down استعمالیږي to start working seriously and with focus. مطلب یې دا دی چې یو کار چې هغه ته په ډیر زیات دهان سره، ډیر زیات په توجه سره او سیریسلی شروع کړي. نو دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي buckle down، یعنی to start working seriously and with focus. یعنی یو کار چې هغه ته ډیر زیات په سوچ سمج سره، په ډیر دهان سره او په ډیر توجه سره شروع کړي. نو دې دپاره مونږ استعمالو buckle down، یعنی دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي buckle down. فار ایگزامپل که زه ووایم چې he finally buckled down and started preparing for his exam. او مطلب یې دا دی چې آخر هم په ډیر سوچ سمج سره، په ډیر زیات دهان سره، په ډیر زیات توجه سره هغه د خپل ایگزام دپاره، د خپل امتحان دپاره تیاری شروع کو. he finally buckled down and started preparing for his exam. او مطلب دا دی چې
اخر هم په ډیر زیات سوچ سمج سره په ډیر زیات ذهان سره هغه د خپل اگزام د پاره د خپل امتحان د پاره تیاری شروع کو. خو ګرانو کتونکو دغه کومه ایډیمز چې مونږ زده کړه او د دې سره دا کومه اگزامپلز مونږ ورکړه نو یوازې دا دوه درې اگزامپلز نه یا یو اگزامپل نه د یو ایډیم سره یعنی کله چې هم تاسو په خپلو خبرو کې وایي تاسو وایي په ډیر سوچ سمج سره په ډیر ذهان سره په ډیر توجه سره یو کار شروع کو. نو د دې لپاره تاسو بالکل استعمالولی شئ بکل ډاون. یا تاسو چاته ویل غواړئ چې تر نیمې شپې پورې یو کس دی هغه محنت کوي تر شپې ناوخته پورې محنت کوي یا تاسو یې کوئ یا تاسو بل چاته وایي نو دې دپاره ایډیم استعمالیږي برن د میډ نایټ آیل او د برن د میډ نایټ آیل مطلب دا دی تر نیمې شپې پورې محنت کول تر نیمې شپې پورې مشقت کول. او که چېرته تاسو چاته ویل غواړئ چې دا پلانکې کار ډېر اسان دی ډېر ایزي دی نو دې دپاره بیا تاسو استعمالولی شئ a piece of کیک. دا پیس آف کیک مطلب دا دی یو کار چې هغه ډیر زیات آسان وي. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به د ویډیو نه ډیره زیاته زده کړې وي. او ګرانو کتونکو که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو په خپله مورنۍ ژبه پښتو کې د الف نه واله تر یې پورې انګلیش زده کوئ لکه 12 ټینسز شو ایکټیو وایز پیسیو وایز ماډل وربس پارټس آف سپیچ دغسې سپوکن انګلیش او دغسې نور چې هم څه د انګلیش سره ریلیټډ دي نو بیا بالکل د دې زده کولو دپاره هم په دې ځای تاسو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. او که ستاسو په مایند کې ستاسو په دماغو کې د یو خبرې د یو ټاپک کنفیوژن وي نو بیا بالکل تاسو په کمنټ سیکشن کې موږ ته یو کمنټ پرېښودی شئ او انشاءالله ستاسو د خوږ کمنټ ریپلای به موږ ضرور درکو. یعنی نیکسټ ویډیو به ستاسو د کمنټ مطابق وي ستاسو په رایه به وي. د ویډیو کتلو ډیره مننه. د نیکسټ ویډیو پورې په الله سپارم د لوی الله په امان. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.